سلام، وخت بخیر. د افغانستان او جنوبي افریقا لوبه لنډه ارزونه څه وشي او څه ونه شي. په 2019 کال نړیوال 500 اوریز جام کې نن افغانستان د یو بل سیال جنوبي افریقا خلاف د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. افغانستان 3 لوبې کړي او ټولې یې بایللې دي. افریقا هم همداسې. افغانستان د افریقا په مقایسه کې کم تجربه لوبډله ده. دا په نړیوال 500 اوریز جام کې د افغانستان دوهم ځل لوبېدل دي، خو تیر 2015 کال نړیوال جام ته په کتو یې بیا هم کوم بدلون نه دی لیدلی. که تیر کرکټ تجربه او زیاتې لوبې د افریقا د کرکټ لوبډلې تر شا دي، ولې هغه بدبختي چې دغه لوبډله یې ښکېل کړې ده لا هم د دغې لوبډلې مینوال ځوروي. په هر صورت نننۍ لوبه یو څه دوه اړخیزه هم یادولی شو. نن هوا ګراوند ویشتنځای افغانستان او افریقا. د افغانستان احتمالي نوملړ: ګلبدین نایب لوبډلمشر، اکرام علي خیل، محمد نبي، نجیب الله زدران، حشمت الله شهیدي، رحمت شاه، نور علي زدران، حضرت الله زازی، راشد خان، حمید حسن او افتاب علم. جنوبي افریقا: فاف ډوپلیسي کپتان، هاشم املا، ډیکوک، عمران طاهر، لونګي نګیډا، کیک سوراباډا، کریس موریس، انډل کوایو، ډیوډ میلر و انډر ډیوسن. د افریقا لپاره کوینټن ډیکاک کلیدي توپ وهونکی حسابیږي، خو ترڅنګ یې دوهم اوپنر هاشم املا چې بیخي تجربه کار او د استعداد وړ لوبغاړی توپ وهونکی ده، هغه هم تر دې بریده ښه نه ده لوبېدلی. نن افریقا د ده لوبې ته ضرورت لري، خو ویکټ ساتونکی کوینټن ډیکاک به د کپتان او روزونکي له لوري دا پیغام خامخا ترلاسه کړی وي چې د افغان قوي بالنګ خلاف خپله لوبډله وساتي او تر ډیره په میدان کې پاتې شي، چې دا وړتیا هم په ده کې شته. ترڅنګ یې ځوان توپ وهونکی ایډن مارکرم هم یو نوی مهم لوبغاړی توپ وهونکی ده. که مارکرم نن د افغانستان خلاف ښه ولوبېده، نو په افریقایي لوبډله کې ځای هم له همدې ځایه پوخ او جوړ کړ، ځکه تر دې بل ښه ځواب کوم دی چې د دومره پیاوړي بالنګ سایډ خلاف د دې وځلیږي. کپتان فاف ډوپلیسي پوره په ټچ کې دی او ښه لوبه به هم کوي چې دی هم په دوهم نمبر لوبې ته راځي، اما که نن ژر وسوځېږي لوبه افغان لوبډله په واک کې اخیستلی شي. د افغانستان په توپوهنه کې باید حضرت الله زازی خپله طبیعي او ګرمه لوبه وکړي چې پر همدې کامیابېدلی هم شي، خو ګرمه او چټکه لوبه په دې معنا نه ده چې هر بال دې وڅېړل شي او یوازې بیټ خلاصول هم نه. نن بیا هم انګیډي او راباډا چې چټک توپ اچوونکي دي، سپیډ او بونس یې دواړه قوي نقطې دي، زموږ توپ وهنې ته یو غټ کوېسچن مارک دی او افغان توپ وهونکو ته اسانه نه ده چې سم او داسې ولوبوي چې له موږ د هیڅ ویکټ هم وانخلي. خو دا دوه پیاوړي توپ اچوونکي باید په ګډه له موږ 4 ویکټې واخلي، او که له 2 زیات لوبغاړي له افغانستان وسوځوي بیا نو افغانستان له پښو غورځولی شي. د پلانکیو توپ اچونه پوره د اندېښنې وړ ده، هغه بیخي ویکټ پر ویکټ توپ ولي چې افغان توپ وهونکي باید سیده بیټ سره ولوبوي. عمران طاهر هم د افغان راشد ارمان ځواب دی. حقیقت دا دی چې نوموړی په روان نړیوال جام کې تر راشد ښه توپ اچونه هم ترسره کړې ده او موږ ته یې لوبول سخت دي. نن باید نور علي، رحمت شاه ودرېږي، ځکه دوی هغه توپ وهونکي دي چې دا فارمټ تر نورو ښه لوبوي. نن یوازې د حشمت ودرېدل افغان لوبډلې ته د ګټې کلي نه ده، بلکې دا هم امکان لري چې حشمت نن ژر رخصت کړل شي. دا ځکه چې دا د کرکټ برخه ده چې هر وخت دی هم هر یو توپ وهونکی نشي ودرېدی. کپتان نایب باید ځان وروسته کړي، خو که نبي او نجیب زموږ د توپ وهنې فینیشران ختمونکي شي، یو بهترین بیټینګ انینګز به افغانستان ولري. د افغانستان لپاره زیات فکر دا دی چې شاید د تیرې لوبې سکواډ ولوبول شي، او د افریقا له لوري هم همداسې. د افغانستان په توپ اچوونکي کې حمید حسن، محمد نبي او راشد خان هغه نومونه دي چې نننۍ لوبه کې مهم رول لوبولی شي او دا کار باید وکړي. هوا نن چې د انګلستان پر کوم لوبغاړي د افغانستان او افریقا ترمنځ لوبه کیدونکې ده، اسمان به وریځ وي، ولې د پوره لوبې د ترسره کیدو چانس شته. هیله ده چې افغانستان خپله د توپ وهنې 300 توپونه ولوبولی شي او ویشتنځای په لومړیو 5 او تر 9 اور پورې په ویکټ د چټکو توپ اچوونکو مرسته وکړي. لیکن ویکټه د توپ وهنې لپاره کومک کوي، اما توپ وهونکي باید د کرکټ له عقله کار واخلي. لوبغاړی دغه لوبه په والز کارډیف کې د افغانستان پر وخت مازدیګر 5 بجې ترسره کیږي. ویې ګورئ، خوند ترې واخلئ او تفریح وکړئ. موږ له تاسو سره یو.